د عبدالرشید دوستم څرګندونو تون غبرګونونه راپارولي دي. جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د لوی اختر په مناسبت پیغام کې وایي چې د جنګ او تاوتریخوالي پلوی نه دی، خو کو بل انتخاب پاتې نشي نو دا ځل به د جنګ او وینې تویېدو مسؤل دوی نه وي. هغه همدارنګه زیاته کړې چې تحمیل شوي حکومتونه ژر ویکو ځنډ سقوط کوي او پر اسلامي امارت یې غږ کړی دی چې له عقل کار واخلي، جهالت او پر تاوتریخوالي ټینګار دې پرېږدي او خبرو اترو ته دې حاضر شي چې د ستونزو د حل لپاره منطقي او اصولي حل لاره وموندل شي. دوستم ټینګار کوي چې د هیواد برخلیک دې د ولس د ارادې پر اساس وټاکل شي او همدا یې د سولې د تامین ورورولۍ او مشروع او قانوني نظام رامنځته کېدو یوازینۍ لاره بللې ده. د عبدالرشید دوستم دغه څرګندونو ته د افغانانو او اسلامي امارت د ځینو غړو او چارواکو او پلویانو تون غبرګونونه. جنرال عبدالبصیر شیرزاد وایي راځه مسؤلیت یې پر ما، خو کو نری یو ځل میدان ته راشه. عتیق الله حلیمي په نامه یوه طالب پلوي لیکلي چې مخکې دې کوم مسؤلیت ادا کړی دی، دومره چې د بل د وینو قدر او احترام در سره و نو بیا خو مزې وي که نه قاتله. حاجي اسلام الدین حقیار بیا په غبرګون کې لیکلي دي، وایي لیوني په کلي پورې خندل، کلي په لیوني پورې. پخوا هم ډله ییزې وژنې همدې مرتد کړي دي، سر زوري همدې خبیث کوله. دا بوش په ټانک سپور راغی، اسیر مظلومان د په دشته لیله کې بې رحمانه په شهادت ورسول. په والله کوم ستا وحشت هیر وي، موږ ستا بیخي په افغانستان کې نشو زغملی. زبیر زړسوان په نامه یو افغان بیا لیکلي کینل او دا مردګا و 20 کاله د جمهوریت کې ځان په ډالرو پټ کړی وو، خو بیا به دې هم ترکستان جوړوو، ویل به دې چې دا نه منم هغه نه منم. اوس د سپي په رقم په یوه بهرني هیواد د عادي وګړي په شان ګرځي او سلام هم څوک در باندې نه کوي. ستاسو لنډغرو او غرور د لاسه خو نن ملا حکیم دی. بل کس بیا لیکلی دی چې فراري بې سواده او پلاستیکي مارشال د نور د خلکو ویني د خپل ګټو لپاره نه تویوي. یو بل کس بیا لیکلی دی چې سپي غاپې کاروان تیریږي، داسې به د امریکا او کاناډا سپي غپېږي، افغانستان به جوړیږي. نه پوهېږم غلامانو ته څه مرض ولیدلی دی، چوپه چوپه ګډېږي. د سابو د ډاکټر ورته سخت ضرورت دی. الله جل جلاله د هغې خوا کې چې بیا دا پاکه خاوره ستاسې په دا مرداره قدمو مرداره نشي، ډېر بېګناه معصومې وینې مو تویې کړي. تاسو د عبدالرشید دوستم د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل سره د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره سبسکرایب کړئ.